السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ستنه کړی ده چې یو چا شی امانت را کړی دی، هغه راسه ورک سو، اوس نو هغه له ما څه وایي، خامخا به زما امانت راکوي. محترمه فقها کرام وایي چې د امانت حکم دا دی وجوب الحفظ، واجب دی پر تا باندې حفاظت د هغه شي او ادا در باندې واجبه ده چې هغه درته وغواړي ته بې ورکوې او رسوې بې، او دا چې ده درته لازمه امانت راوړه یا بل چا درته امانت ورسوه، دا قبلېدن مستحب دی، هغه ته رسول واجب دی، حفاظت یې په لار کول واجب دی. او فقها کرام وایي فلا تضمن بالهلاک، دا که امانت په لار باندې هلاک سو ته نه یې ضامن. رد المحتار جلد 5 صفحه 444. او دا چې اوس دی وایي زما څخه مثلا ورک سوی دی یا پلانکی سوی دی، نو په دې کې به یا دی امین وي، رښتیاګوی به وي، یا به د خیانت کې کړی وي. که خیانت کې کړی وي بیا خو نو د ده حکم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه یو روایت دی، مسکات صفحه 15 کتاب الایمان الفصل ثانی کې روایت کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي لا ایمان لمن لا امانت له، هغه څوک ایمان نه لري چې هغه امانت کې خیانت کوي. او دغه رنګه د ابوهريره مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي آیت المنافق ثلاث، د منافق علامې درې دي چې خبرې کوي، درواغ وایي، او چې وعده وکړي خلاف ورزي د هغه وعدې کوي، او چې امین یې کې یو شی په لاس ورکړي په هغه کې خیانت کوي. سنن نسائی جلد 2 صفحه 222. نو محترمه دا چې که د خیانت کې کړی وي په ورځ قیامت به بیا د الله جل جلاله په حضور کې بیا دا خبر راوچړل سي، بیا به خپله سزا وویني. او واقعیت اوس دا امینین خلک بیخي کم دي، ماته چې خلک شان راستي حتی بیخي دی په شناختهو خلکو کې دا شان ورک سي سره، نو ضرورت مې نه چې نوم یې واخلو. دا پرون یو محترم پیسې د مسجد لپاره استولي وې، نو ما یو چا ته وویل، هغه مې ورته معرفي کړې پیسې چې رالې په مابینځ کې 3 سي ورکې سوي، یوه حصه هغه رالې. نو بیا چې ما نفر سره رابطه وسوه، هغه شرایو کولې برابر که د پیسې ما دپاره استولي زما حق کې پکښې وي ما خو وربخښلي دي، او که د مسجد حق کې پکښې وي الله دې تر تېر سي او الله دې هدایت ورته وکړي. نو دا خیانت اوس بیخي د مسلمانانو دی خوی ګرځېدلی دی. هغه هندو یو زوی وایي مسلمان سوی و، پلار یې نه و خبر، بل ورځ دا قریبان راټول کړو سره ویل زما زوی ما خیال کېږي مسلمان سوی دی. هغه ورته پر دې باندې څه دلیل لري چې مسلمان سوی دی؟ راته درواغ هم شروع کړي دي، دلته ګراک سره خیانت هم کوي. سبحان الله، دا زموږ څه ډول مسلمانۍ ده چې کافران زموږ له دینه څخه په نفرت کې وولېدل. بیچاره ته له هندو سره مې سودا کوله چې نه مې ورسره ولې، زه هندو یم، درواغ نه وایم. دا اوس زموږ اسلامیت دی، دا زموږ اوس د مسلمانۍ توک په غاړه کې دی، خیانت په موږ کې دی، درواغ په موږ کې دی، دوکه په موږ کې ده. راځئ د اسلام چې څنګه راپاته دی پر هغه طریقه باندې وکړو، کافران به زموږ له دین سره مینه پیدا کړي. اوس خو موږ له خپله دینه څخه کافران په وحشت په نفرت کې اچوو. الله دې رحم وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.